حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې مصر ته او د مصر گورنر جرنیل د صحابه اوهو حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه جرنیل چې څنګه ته مصر خو ښکلی دی خلک یې ښکلي دي جنکۍ ښکلي دي هغې هم دا چلو چې راوځئ بار میدان ته عیسایانو که نه مسلمان په دې والي کېږي دا عیسایانو سره پوینټ پروت دی لیکلې پراته دي ورسره دا عیسایانو سره د خپلو کتابونو لیکل پراته دي چې دا شی دی که مسلمان کې بې حیایي راله بس دې ټوکړې کوټ رتم نشي کولی د سره به د خدای مدد ختمي او ښکاره خبره ده د رحم فرشتې به ختمي جنې سر تور که رحم فرشتې لاړې جنې سر تور که رحم فرشتې لاړې جنې مری سر تور که رحم فرشتې لاړې جنې لیچې سر تور کړې رحم فرشتې لاړې د غضب به یې ګورئ د رحم بني د غضب به سترګې به پټې حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه روت یو هلک غسلخانې نه روت او بربنډو نیم پتونان یې ښکارېدل حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سترګې پټې کړې ټوق والا خو شته که نه دې زمانه کې بعضې خلک ملیانو پورې ټوقې کوي په دې فیسبوک نن سبا که دې ووایې چې جنې خدای ته وګوره کور کښېنه او فیسبوک له مه راوځه جنې مسلمان ہے د خدای خاطر وکړه بربندان مه خایه پیسې مه ګټه دا اندامونه چې دا تا له خدای درکړي دي دی دې له نه یې درکړی چې ته په دې پیسې وګټې په ګناه پې پیسې وګټې دی دې له درکړي چې دا الله ته پیش کړي دا خشته لاس او دا خشته لیچې ګناه له نه دي دا دې له دي چې الله ته اوچتې که او خدای ته پې وجاړه دا مخ دی له نه دی چې تا له خدای حسن درکړه او ښکلې مخ یې درکړه خدای ته وګوره دا د قبر او د دوزخ خشاک مه ګرځوه دا د دوزخ خشاک مه ګرځوه دا ښکلې مخ خدای درکړه شکر پیدا که شکر دا یو څه سجدې له الله ته پې سجده وکړه سبا د خلک ټوکېږي دا مولیا دا زړه زمانه او دا د پخوانۍ زمانې قصې او دا مخ او برقه او دا صادرونه او برقه او دې پورې خاندي بعضې خلک خاندي ګیرو پورې چې څنګه خاندي پټکو پورې چې څنګه خاندي دې پورې خاندي زه وایم ته کړه شه ته وخانده او زه به په دې بیا هم فخر کوم چې دا د ما د پیغمبر سنت دی زه ستا د انګریز خندا دا اگر د اردو خوانو خبر اپنی بوٹ کی نوک پر رکھ کر پھینکتا ہوں د انگریز تہذیب نه خوښوم زما د بش او د ټرمپ تهذیب نه دی پکار زما د رسول الله مبارک تهذیب پکار د خپل جنې او خپل لور خور بربندول نه غواړم دا مولیان دا مدرسې او مدرسة البنات او دا دوی څه ګوري زموږ مقصد څه دی د مولا د مدرسې مقصد څه دی خلک خو تښتي د مدرسو د مولیانو نه زما مقصد دا دی چې ستا بچې ستا کشر زما بچی دی دا د قوم بچی چې دې کې د ابو هریره د عبدالله ابن مسعود په یو جلک خو پکې پیدا شي چې دا معنی د انګریز دا تهذیب اغوا نه کي بربنډۍ نه کي د انګریز تهذیب دا زمانه اغوا نه کي وی نه تختی بربنډۍ نه کي ګیره تې ونه خورئ زنا پې ونه کي ښځو سره یې ګډوډ نه کي رانه چې دې د پیغمبر علیه السلام په نقش قدم په 100% کې 1% خو پاتې شي او زموږ مقصد د مولیانو څه دی چې دا خلک راپورې ټوقې کوي مدرسه کې به یو غلطي وشي په فیسبوک له ورکړي مدرسه کې به معمولي غونډه چې یو غلطي وشي غلطي هلکه په سکولونو کې لږه کېږي په کالجونو کې لږه کېږي دی دنیا به په اسمان اوچته کړي مولیان دا حافظان دا قاریان دا یا خدای پاکه شیطان تم لري نو دام لري که نه ته به 100% ګناه کوې به غریب چې ته 1% وکړي که نه ته به یې په قصد کې دنه بې اختیاره وشي که نه نه موږ مدرسو څه مقصد دی مدرسة البنات یا تبلیغ والا چې کوم دا جنکې په تبلیغ کې وباسي د مستوراتو جماعت د چا جماعت د مستوراتو جماعت د جنکو جماعت مقصد سره مستوراتو جماعت د جنکو د مدرسو چې ستا جنکې د بیبي فاطمه یو جلک ووینم د بیبي عایشې یو جلک پکې ووینم بربنډه رانه نشي بې حیا رانه نشي نن بازار خو بې حیا کوي نن خو بازار کې هغه جامه ده چې د مانه دا جینۍ بربنډی
نن بازار کې هغه لباس چې زما د جیرې سر تور کوي، زما دا خشته ښکلې جینۍ دا اولاد د بچي دا لونه د په زنا کې مبتلا کوي د سترګو. نو دغې ته یې پرېږدم؟ نه پرېږدم. زه به خپل محنت کوم، باقي د الله خوښه. په خپلو بچو به هم کوم، د قوم بچي هم زمونږ بچي دي، په هغې به هم دا خدمت کوم. نو حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه هلک ته چې وکتل چې هغه خو نیم بربنډ سترګې پټې کړې. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، سترګې پټې کړې. هغه هلک خو پورې ټوکې کولې، ملنډه یې وکړه. امام صاحب وی دا ړوند کله نه شوې؟ امام صاحب دا ړوند کله نه شوې؟ وی بچې د هغه وخت نه چې تا نه حیا اوچته شوه، هغه وخت نه ړوند شوم چې ستا نه حیا اوچته شوه. زه اکثر یو مثال ورکوم، ویم کم کیله چې په پوستکي کې بندې محفوظه پرته وي، خو چې کومه کیلې نه پوستکي لرې کې څه شی ته جوړ شي لکه ماشي مچان پې بڼېږي که نه بڼېږي؟ زه یم دا کیله پوستکي کې بنده وساته. کوم کینو چې پوستکي کې بند دی محفوظ دی، برقه پوستکي دی، لباس قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي چې ما لباس درکه دا ډول دی، ریش معنی ده ستا دپاره.